څوک چې د جمعې په ورځ باندې دا عمل وکړي ویډیو تر اخره پورې خامخا وګورئ د ټولو مسلمانانو د خیر دپاره ده نو الله تعالی به د اتیاو کالو ګناهونه معاف کړي چې دومره ګناهونه به ستانه شوي هم نه وي او د اتیاو کالو ثواب به د الله په عملنامه کې ولیکي هغه عمل د دغې مخکې د هغې نه مخکې ستاسو نه یو عاجزانه سوال کوم چې کله هم تاسو ته د دین خبره راشي د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث راشي نو دا خامخا شیر کوئ چې تاسو شیر کړلو په قبر کې به دې هم په کار راځي او د قیامت په ورځ باندې به هم په کار راشي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر مانځه نه وروسته دا درود شریف اللهم صل علی محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما اتیا کرته ووایي دا انسان به الله تعالی د اتیاو کالو ګناهونه معاف کړي او د اتیاو کالو ثواب بول الله په عملنامه کې ولیکي نو څومره مختصر عمل دی او څومره لوی ثوابونه په الله تعالی ورکړي تاسو د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر مونځ وکړئ نو دا عمل خامخا کوئ او دا ما چې کومه خبره وکړله دا د دین خبره ده او د دین خبره شیر کول دا صدقه جاریه ده او صدقه جاریه یو داسې عمل دی چې د ثواب انسان ته د مرګ نه پس میلاوي کړي نو د ثواب باندې دا ویډیو مخکې شیر کړئ